زمونږ یو استاد و که نه هغه مونږ ته خبره کوله وی مونږ ته به اکثر صاحب لکه مطلب کلاس اخیستو که نه نو که زه تاسو ته ډېر ووایم چې لکه مطلب ګاډي کې دا ګیر او دا پکې کلچ دا پکې دا دا پکې دا نو تاسو نه پوهېږئ څو پورې چې تاسو په خپله باندې ګاډي ته ناست شوي نه السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم ښه نو نن ولاګ مې سټارټ کو 9 بجو نه سارو او اوس چې دی که نه ځم اول سټوډیو ته هلته به ویډیو اپلوډ کړم او بیا راځم کور ته نو ګپ شپ به لګو چېرته به ځای نه زموږ سره یې داسې خبره ده که نه چې سار لاړم سټوډیو ته که نه خو چې څنګه له کوره ووتم یو خاص ویډیو مې وکړه موبایل راته ډایرکټ بند شو بیټري چارج یې مکمل ختم کړی و او سار بجلي تللی وه اوس تقریبا 6 بجې دی اوس بجلي راله نو زه کور ته رالم هلته مې ویډیو ونه کړه او بیټري مکمل و او بل موبایل کې لږه بیټري وه نو هغې باندې مې ویډیو اپلوډ کړه او بیا چې دا موبایل مکمل 0% بند شوی و نو اوس رالم لږ مې موبایل چارج کړو مازدیګر مونځ هم وکړو او مرګري م رالو نو اوس چې دی که اوس په چکر لوځو لګو او ستاسو سره به ګپ شپ لګو چېرته ځای ما زموږ سره یې مازدیګر شي که نه نو زموږ د کور خواته دا درز غرب شروع شي ماښامه پورې دومره چغې وي که نه دا واړو چې څه وایم زمونږ د کلي د خلکو نه یو ځای نه یې پاتې شوی چې کرکټ یې پکې نه یې کړی دلته هم را رسېدلي دي دوی به سبا انټرنیشنل ته وځي که نه همدلته کینو لکه عزت چکر له رالو اوسو ډېر ښکلی ځای دی پکې دی ښه ښایم درته دلته چکر له راغلی وو ماښام بانک ته ټیم نږدې دی نو بس ته ځو کور ته او یاره لکه نن زما را بلاک چې دی که نه دا به ډېر لنډ راځي ځکه چې اوس ماښام شو ما څه شارټس وغیره هم نه دي اخیستي او بس ته اوس واپس ځو کور ته واپس بیا هلته بجلي نه وي او اکثرو چې بجلي جو ویډیو ښکلې نه کېږي لکه مطلب چې نه وي نو ویډیو ښکلې نه کېږي چې بجلي نو هم څه خبرې اترې نه کېږي بس اوس واپس کور ته روان یو ګوره زموږ په کلي کې دومره ښکلي ښکلي نښتر ولاړ دي دومره ښکلی ځای دی او صرف یو کمی پکې څه دی چې اوبه پکې نشته دی چې اوبه وی که نه دا ځای د دې ځای ښکلا به یو په دوه وه بیا اوبه نشته دی نو بس هر څه ګډ وډ دي زه چې وړوکی وم که نه نو په دې ځای کې یو چینه وه په دې ځای کې خاص په دې ځای کې اوس هغه وچه شوې ده ډېره پخوانی وه خو اوس وچه شوې ده اوس پکې اوبه نه ښه جي نو اوس مې روټۍ وخوړه او حجرې ته راووتم خوب هم راغلی دی خو خوب ځکه نو کوم ماوستن مانځه پورې به انتظار کوم ماوستن مونځ وکړم اوده به شم سهار به پاسم ایډیټینګ به وکړم مانځه نه بعد انشاءالله اپلوډ به یې کړم ښه نو یو کس راته وایي که نه موټر سایکل باندې ولاګ جوړ کړه لکه مونږ ته پکې چل زده کړه نو ورکه موټر سایکل درته ښایم خو دا دی چې نن سبا خو یار هر چاله چل ورځي موټر سایکل خو زه خیر چې ته وایې نو تا ته بیا وښایم راځه हमारा मोटरसाइकिल तुमरा गंदा देगा ना ये तो खट होता तुम रोड वन दे टोल जात गंदा दे भाई से अब्दी से खबर था ना मैं चाबी में नजर इशारा आगस्ते नो दा दे सुचो आओ सुच पसेले दा के को नहीं दा आओ दा चिरे का ना दा रेस्ते
دا بریک دی یو. او دا چې دی که نه دایي دا کلچ دی کلچو او دا وروستی بریک دی. دې خبره ده چې موټرسایکل سټارټ کړي که نه نو دا کلچ پونیسي دایي دا یو او دا ګیر به ورکې دی وي دا ګیر دی دا ګیر به داسې دباو کوي او دا ریس نه دی په یو لاس پرې دا نیولی ما اوس په یو لاس موبایل نیولی دی نو دغه به یو خس لکه مطلب دغه ریس په راړی او دا چې دی دا به ورو ورو داسې پرېږدي موټرسایکل به روانېږي بس بیا بل ګیر او بیا بل ګیر او بیا بل ګیر نو چې زه اوس تا ته ډېر چلو ښایم او ته نه پوهېږې ځکه نه پوهېږي زمونږ یو استاد و که نه هغه مونږ ته خبره کوله وی مونږ ته په اکثر صاحب لکه مطلب کلاس اخیستو که نه نو که زه تاسو ته ډېر ووایم چې لکه مطلب ګاډي کې دا ګیر او دا پکې کلچ دا پکې دای دا پکې دای نو تاسو نه پوهېږئ څو پورې چې تاسو په خپله باندې ګاډي ته ناست شوي نه نو چې څو پورې ته په خپله باندې موټرسایکل ته ناست شوی نه که نه نو زه تا ته ډېر چلو یم خو ته چل نه شي زده کولی موټرسایکل ته کښېنې نو په خپله به چلي زده کړې صحیح ده په کلاره یې چلو چېرته اکسیډنټ ونه کړي اړتا ونه شي چېرته ښه جي نو اوس چې دی که نه ماسوتن شو او 10 بجې دي زه کور ته رالم بیټک ته حجرې ته رالم که نه او اوس پوده کېږم ځکه که نه چې سهار به وختي پاڅېدل غواړي نو زه به خپل ایډیټینګ چې دی که نه انشاءالله سهار مانځه نه بعد کوم اوس زه ځکه ایډیټینګ نه کوم که نه چې ما لا دا ټایم ډېر زیات خوب راځي او بیا د اوړي دا شپې چې که نه دا ډېرې زیاتې لنډې دي نو زه دا ټایم د وخته اوده کېږم چې بیا سهار مانځه له پاسم مانځه نه پس بیا سړی نه اوده کېږي جو ایډیټینګ وکړي نو مطلب بیا اپلوډ کړم او پرون ابروس چې کوم ولاګ و نو هغه مې نن اپلوډ لکه مطلب نن اپلوډ شو او په نننی ولاګ چې دی هغه مې اوس اپلوډ شو نو تاسو هغه وګورئ او زما نننی ولاګ چې و نو هغه دومره امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او نن چې دی که نه نو بجلی د وجې زما موبایل مکمل شټ ډاون بنو نو په دې وجه مې ډېر ولاګ نه دی کړی ولاګ به لګي ما لا ایډیټ کړی نه دی خاصې مطلب ما ته پته لګي دا به لګي که نه نو د هغې بخښنه غواړم انشاءالله بل ولاګ چې هغه به د دې نه مزېداري اوس راله راکړه اجازت و د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان